بسم الله الرحمن الرحيم. وكذا سؤر الفرس طاهر وتحصل به الطهارة بدون كراهة. وكذا او همدارنگ سؤر فسخورده الفرس د آس طاهر پاک ده. وتحصل او حاصلیږي به پدغه فسخورده سره د آس الطهارة پاکی بدون كراهة بلا کراهت، یعنی که آس او به وچسلې په سطل کې یا په بل لوښي کې اوبه پاته سولې، په هغه پاته سوو اوبو سره یو څوک اودس وکړي، په دغه اوبو باندې چې د آس څخه پاته سوي دي اودس بې له کراهت روا دی. یعنی که یو چاته سوال پیدا سي چې دا خو به اودس به مې تازه کوي، مکروه خو به نه وي، نو کراهت هم نه پکښې راځي او طهارت و پاکي هم په حاصلېږي. وکذا او همدا ډول سؤر پسخورده الحیواني د حیوان الذي هغه حیوان یؤکلو چې خوړل کېږي لحم غوښې هو د هغه حیوان طاهر د پسخورده پاکه ده. وتحصل او حاصلیږي به په هغه پسخورده سره الطهارة پاکي بدون کراهت بلا کراهت، ما سوا د کراهت، کل ابل لکه اوس یا د اوش پسخورده والبقري او د غوا پسخورده والغنمي او د پسه پسخورده. اوس نو په اوش غوا او پسه کې اوشه هم شامله ده، غویی هم شامل دی او میږه هم شامله ده، بوزه هم شامله ده، وری او سیرلی هم شامل دی، ځکه چې د هغو خو غوښه خوړل کېږي. غوښه یې پاکه ده، چې غوښه یې پاکه سول پسخورده هم پاکه ده، چې پسخورده یې پاکه سوله پاکي په راځي، پاکي چې رالل کراهت هم نسته پکښې. دوهم قسم د پسخوردې سؤر پسخورده ده الهرة د پسې طاهر پاکه ده، ولكن او مگر یکرهو مکروه کیږي الوضوء او دس به په هغه پسخورده سره. څنګه مکروه؟ تنزیحا، تنزیحي مکروه، تنزیحي کراهت پکښې راځي. د پسې پسخورده خو پاکه ده، البته که څوک د دې په هغه اوبو سره اودس وکړي چې د پسې څخه پاته سوي وي، اودس خو یې سوی دی، البته مکروه دی. مکروه دا معنا مکروه تنزیحي چې حرام نه دی بلکې حلالوالي ته نږدې دی. یکرهو مکروه کیږي الوضوء اودس به په هغه پسخورده سره تنزیحا، تنزیحي کراهت راځي. تنزیحي کراهت دا معنا چې حلالوالي ته نږدې دی، حراموالي څخه ډېر لرې دی. اذا هغه وخت وجد چې پیدا سي الماء اوبه المطلق مطلق اوبه ان لم يكن في فمه، کچیرې نوي فی فمه د دغه چا په خوله کې، فی فمه په خوله کې هی د پسې اثر النجاست، د نجاست اثر نوي، د نجاست اثر نوي، مطلق اوبه پیدا سولې، نو بیا به په هغه وخت کې په هغه دغه اودس کېږي. او کچیرې بیا دغه مطلق اوبه نسوې پیدا بلکې پسخورده یا پسې داسې وه چې نجاست اثر یې په خوله کې و، او بیا په د مطلق اوبو کې سر دغه کې اوبه یې ځینې وڅښلې او د پسې په خوله کې د نجاست اثر و، نو بیا اودس نه پسې کېږي ځکه چې نجاست پکې ښکاره سو. نجاست چې ښکاره سي اوبه خرابېږي. اوس دوهم وار د سبق و تکرار ته غوږ ونیسئ. وکذا او همدا ډول سؤر پسخورده الفرس د آس طاهر پاکه ده. وتحصل او حاصلیږي به په هغه پسخورده سره طهارة پاکي بدون کراهت بلا کراهت. وکذا او همدا ډول سؤر پسخورده الحیوان د حیوان الذي هغه حیوان یؤکل چې خوړل کېږي لحمه د هغه غوښې طاهر پاکه ده. وتحصل او حاصلیږي به په هغه پسخورده سره الطهارة پاکي بدون کراهت بلا کراهت، کل ابلی لکه د اوش پسخورده، والبقري او د غوا یا د غویی پسخورده، والغنمي او د پسه پسخورده. دوهم قسم د پسخوردې سؤر پسخورده الهرة د پسې طاهر پاکه ده. ولكن او مگر یکرهو مکروه کیږي الوضوء اودس به په پسخورده سره د پسې تنزیحا، تنزیحي کراهت راځي. کله؟ اذا وجده، چې کله موجود سي الماء المطلق مطلق اوبه ان لم يكن، کچیر نو فی فمی په خوله کې هی د پسې اثر النجاس د نجاست. تفصیل یې داسې سو، کچیر مطلق اوبه پیدا سولې او بیا په دغه کې د پسې ځینې څښلې وې، اثر هم د نجاست نو د هغې په خوله کې، نو بیا خو اودس په دغه باندې روا دی. او یا که سره داسې خبره ده چې مطلق اوبه نه یي
مطلق اوبه پیدا سولې بیا هم یو څوک د پښې په پس خورده باندې اودس کوي نو اودس یې صحیح دی البته مکروه دی مکروه تنزیهي. دغونې درس بس ته انشاءالله.